کینسر کم قسم داسې بیماری ده او کچره چاته کینسر وشي نو کم داسې علامات چې په وجود باندې ظاهري او کینسر د څه د وجې کیږي او څو قسمونه د کینسر دي او کچره ډاکټر د دې لپاره ټیسټ کوي نو کم قسم داسې ټیسټونه دي چې ډاکټر دې لپاره کوي کم داسې علاج دي چې ډاکټر دې لپاره ورکوي دا ټول معلومات به تاسو په دې ویډیو کې درکولی شي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ د انسان وجود جوړ شوی د ټریلیونز اف سیلونو نه دی یعنی د خلیو نه جوړ شوی دی کله هم چې کینسر یې خلیې ته لګیږي نو هغه خلیه خراب شي خپل وجود او خپل سایز او شیپ ستر کی او کوم نږدې خلیې دی ورسره هغه هم ځان سره خرابوي او مخکې روان او ټول اندام دغه شان په مزه خرابوي کچره په ټایم باندې د دې علاج ونه شو نو کچره هم چاته کینسر وشي نو کم داسې جرنل علامات چې دغه په وجود باندې ظاهري دغه نه وړاندې زه تاسو له د کینسر ټایپونه ښیم یعنی مختلف قسم د انسان وجود کې اندامونه دي او مختلف قسم کینسر د هر یو اندام ته لګي چې هغه ته بیا مختلف قسم نوم په میډیکل کې اخلي چې انسان ته د سینې کینسر وشي هغه ته بریسټ کینسر وای کچره انسان سپینې وینې کینسر وشي هغه ته لوکیمیا کینسر وای کچره د انسان مثانې کینسر وشي هغه ته پروسټیټ کینسر وای دا غشان کچره د انسان سرمنې ته کینسر وشي هغه ته سکین کینسر وای مختلف قسم اندامونه دي مختلف قسمونه دي ته اخلي نو کچره چاته کینسر وشي نو کم داسې جرنل علامات چې دغه په وجود باندې ظاهريږي د ټول نه ډیر زیات ستړی او ستوماني وجود به دردونه کوي او دردونه به نه چاته بیل شي او نه به ایکسپلین کولی شي د وجود رنګ به ورځ په ورځ خرابېږي یعنی سکین رنګ به چینج کیږي او هغه به نه ایکسپلین کولی شي او نه به چاته بیل شي وجود به پړسوب کوي او هغه نه به په هغه پړسوب باندې دا پوهیږي او نه به ایکسپلین کولی شي سر به اینی ټایم درد کوي وجود به اینی ټایم دردونه کوي او بار به انفیکشن او بیماری به ورته لګیږي خو ټیک کیږي بنا او وزن به هم چینج کیږي خو دا به نه ایکسپلین کولی شي او نه به چاته بیل شي او نه پیدا پوهیږي نو اوس د انسان په وجود کې مختلف قسم ارګن دي چې مختلف قسم کینسر د هر یو ارګن دی هم اندام ته چې کینسر ولګي نو هغه بیا ځان سره مختلف قسم علامات راوړي نو کینسر اوس د کوم داسې وجوهاتو د وجې لګيږي انسان ته د ټول نه اول سموکینګ دی یعنی سیګریټ ډیر سکل دغه د وجې نه کینسر لګي الټرا وایلټ ریز چې کله انسان په وجود باندې ولګي دغه د وجې نه کینسر لګي او خاص قسم روشنی ده چې هغه د انسان په وجود باندې لګي دغه د وجې نه هم کینسر کیږي زیات موټاپا او اوبیسټی چې وي هغه د صحت خیال نه ساتي دغه د وجې نه هم کینسر کیږي شراب د سکلو د وجې نه هم کینسر کیږي جینیټیکلی هم کینسر کیږي نه د مور او پلار نه کوم ډي ان اے چې بچی ته راځي په هغې چینجز وشي د هغې د وجې نه هم کینسر کیږي سوډا واټر کولډ ډرنک چې بار سړی او ډېر زیات څکي د هغې د وجې نه هم کینسر کیږي ځکه چې په دې کې یو څیز استعمالیږي چې هغې ته اسپاټیم وایي اسپاټیم یو داسې ماده ده چې دا په دې سوډا واټر کې د خوږوالي یو کردار ادا کوي چې دا د کارسینوجین نه جوړ دی کارسینوجین نه کینسر جوړیږي داسې بیماری چې د هغې علاج نه کیږي او هغه انسان په وجود کې وي د هغې نه هم کینسر جوړیږي چې انسان وجود ته کینسر وشي نو کم داسې ټیسټونه ډایګنوزس ډاکټرز د دې لپاره کوي نو د دې لپاره به زه تاسو ته صرف او صرف یو مین ټیسټ وښیم چې هغه ته بایوپسي ټیسټ وایي چې د وجود د هغې ایسې نه سیمپل والي کوم ته چې کینسر شوي هغه په لیبارټري کې بیا ګوري چې آیا په دې کې کینسر سیل شته یا نشته همدغه شان دې لپاره نور هم روټین ټیسټونه کیږي نو کچېرې چاته کینسر وي نو کم داسې ټریټمنټ دی چې ډاکټر د هغې لپاره هغه ته ټریټمنټ ایډوایس کوي نو څلور قسمه ټریټمنټ به زه تاسو ته وښیم چې په هغې کې د ټول نه اول سرجري ده نو سرجري ده یعنې هغه ځای کوم ځای ته چې کینسر شوي هغه په سرجري سره هغه ځای کټ کړي چې د هغې د وجې نه نور کینسر په وجود کې نه پیلاویږي او کینسر د وجود نه ختم شي دویم زموږ سره کیموتراپي ټریټمنټ دی یعنې هغه میډیکیشن کوم چې د کینسر خلاف کار کوي دریم زموږ سره ریډیشن تراپي دی یعنې هغه یو خاص قسم د ایکسرې په شان دی چې هغه د انسان وجود ته انټر کړي کینسر سیل دی هغه ډیډ کړي یعنې مړی کړي چې د هغې د وجې نه هم انسان بچ کیدی شي څلورم زموږ سره هارمون تراپي ده دا یو داسې ټریټمنټ دی چې د انسان په وجود کې هارمون انټر کړي او کوم سیلونه چې د کینسر جوړ شوي هغه په هارمون باندې سټاپ چې نور کینسر سیل نه جوړیږي نو د دې په بیس باندې هم کینسر ختمیږي نور هم ټریټمنټ د دې شته دی خو مختلف قسم اندام دپاره مختلف قسم ټریټمنټ دی نو کچېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ دا شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ